الله الرحمن الرحیم. زه د خپلې تجربې خبره وکړم. روزمر او انډفلاور او شانټیټ زما د خپلې معلومات دی. ځکه دوی مې ریټایرمنټ کړی، دا ډېره سخته ورځ دي او دا ورځ په مې غاړې راځي. خو ما به زه به تاسو دعا ده کوم چې تاسو دا ورځ چې اخرونه په خوشحالۍ او افتخار یې تېره کړي. ګوره یو خو ما یو سپوږمۍ خبرې دا کوشش کې دماغ ته واچوي. اول خو یې ما یو زه خپل ځاني خبره کوم، ما څومره کرکټ کړی، مطلب څومره کپتاني مې کړې، ما یو پلیر ته په زړه کې دومره خیره نشته. ټول زما کشران دي. ګورې ښه دا خو تاسو زه خبره کوم، زه هېڅ چاته خیره نه لرم الحمدلله. په دې زه باوري چې ماته څوک نه لري. بس ما بخلي وایي، ما مو بخلي. پوه شوې؟ خبره داسې ده چې کوشش وکړئ چې کرکټ ګوره یو خبره یاد ساتئ. ما 18 کاله کرکټ وکړ، نن مې کرکټ پرېښود. لو ایز ا پلیر ما کرکټ پرېښود، خو نو زه د افغانستان په خدمت کې یم، زه به همیشه ستاسو په خدمت کې یم. خو یو خبره یاد ساتئ، همیشه فکر چې دی خپل هېواد ته کوئ. چې کله هم تا ځان نه مخکې وطن ته وکتل که نه ځان نه دې مخکې وکتل، نو الله به تا ته عزت درکړي. ته هېڅکله نشي ناکامېدلی. دا یوه خبره زما یو نصیحت یاد ساتئ، همیشه ځان نه مخکې وطن ته ګورئ. بلکې یو خبره ما دا یاد ساتئ چې جونیور پلیران چې خپل سینیور ډېر ریسپیکټ کوئ. موږ ته معلومات دی، نبي ته، نوروز ته، نور داسې لوبغاړو ته، کریم صادق ته، نور لوبغاړو ته موږ ټولو ته سمیلا شینواری موږ دا کرکټ ډېرو سختو حالاتو په ورځ راسولی دی، په نشته وسایلو، په نشته امکاناتو. ځکه هغه وسایل امکانات زوی دغه ځوانانو ته دا غاړه نشي کېښودلی. اوس الحمدلله هر څه ښه دي، امکانات هم شته، وسایل هم شته، عایشه خبره پیسې هم پکې شته، سپورټ هم شته. هغه وخت کې نه سپورټ و، هېڅ شی هم نه. ایجاد ته معلومات دی، موږ منیجر څه دی، دې ټولو ته معلومات دی. موږ چا په افغانستان کې کرکټ پرېښودو نه چې موږ به چمنزل کې کرکټ کوو، موږ خلکو وهلو چې اوسئ دا شی دا کوم لوبه شروع کړې ده. اوس الحمدلله کرکټ موږ ډېر څه تاسو سره رسولی ده چې تاسو په لاره کې رهیږئ، خلکو تاسو ډېر د مینې په نظر ګوري، تاسو افتخار ګڼي چې تاسو دغسې خبرې وکړئ. نو دا ټول د سینیور پلیرانو برکت دی، دوی محنت دی. ګوره دا یو خبره یاد ساتئ، همیشه د خپل سینیور پلیرانو ډېر ریسپیکټ وکړئ. که تاسو د خپل سینیور پلیرانو ریسپیکټ وکړئ، هغه د آینده به نسل به تاسو ریسپیکټ کوي. نو کوشش وکړئ. مخکې میچونه دي، زما یوه خبره تقریبا 8 میاشتې مخکې کړې ده. نبي ته مې تقریبا یو میاشت مخکې وه چې انشاءالله افغانستان دا ورلډ کپ به سیمي فاینل کې، او سیمي فاینل موږ همیشه زموږ ریکارډ دی، موږ کله سیمي فاینل کې راځي. خو مهم دی ته په ځان باندې سیلف بلیف وساتې. موږ سره د نړۍ بهترین سپینران شته، د نړۍ بهترین الراونډران شته، د نړۍ بهترین بیټسمنان موږ سره دي، د نړۍ بهترین کوچز موږ سره دي. نو کوشش وکړئ او اوس هم دا فکر وکړئ چې موږ به د آینده کمیټونه د افغانستان لپاره ورته ګټو وي، چې بغیر نظر ونه کوي. وړی نو تاسو ټول نه ډېره زیاته مننه کوم. زه بالخصوص د نوروز نه ډېره مننه کوم چې زه کله زه کپتان شوم، نبي نه ډېره مننه کوم چې کله زه کپتان ډېر زیات سپورټ کړم. هغه نه بعد حمید حسن نه، راشد ارمان نه، سمیع الله شینواری، ټول نه ډېر زیات مننه کوم چې دا ګروپ کې داسې بالکل لکه موږ یو فامیل ګلبدین نایب دا څومره چې دي نومونه شاید یې چې ډېر کورونه کې ناست دي، د ټولو زه ډېر زیات سپورټ کړی یم. شهزاد محمدي از د بیسټ، زما چې دی ټولو کې بیسټ. زه به ډېر زیات کانفیډنس کوم چې خپل کپتاني وکړې زه به شهزاد محمدي او ما ډېر زیات نو تاسو ټول ډېر زیات. Thank you very much coaches, legend Lance Cruiser, thank you very much, and the manager will translate later. Thank you very much Andy, thanks for your supporting here. Thank you very much Mr. Legend. My, you know, I'm missing your ball, huh? My Armand was handed. Jason, thank you very much. You were with us last 8 years. I learned a lot of things from you. But you know, today I drink Coca-Cola. Today I'm free. No, there is just one of those بس کوشش وکړئ چې همدارنګه کوم د افغانستان د ولس افغانستان ملت د مسکا په مخ باندې راولي. هغوی ګورم تاسو ته نظر دی. اوس دې سیل نه زه د نه وتم، خو تاسو ته نظر دی. صحیح دی انشاءالله. نو نبي ته زه ګوډ لاک وایم د نبي شو لپاره. Thank you very much guys. ټول لکه یوازې زه نه ګورم، زما باندې یو پای ټول لري. مونږ غواړو چې ټول ته یو د لاس نښه، یو شی د لاس نښه ورکړي.